تنها څه ویل کېږي چې افغانستان حتی د اټومي انرژۍ د نړیوال سازمان یا اژانس مؤسسینو کې راځي. افغانستان دې برخه کې پخوا راهیسې څه لاسته راوړنې لرلې؟ نړیوال اټومي انرژي اژانس البته د دویم نړیوال جګړې نه وروسته چې کله امریکا په جاپان باندې اټومي وسله وکاروله نو دوی ولیدل چې نړۍ نور هیوادونه هم غواړي دا وسلو ته لاسرسی پیدا کړي. نو د دې لپاره چې دغه مخنیوی وشي دوی یو اداره د ملګرو ملتونو چوکاټ رامنځته کړه چې د نړیوال اټومي انرژي اژانس. دغه اژانس لومړني 22 غړي هیوادونو څخه یو افغانستان او په هغه وخت کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر آیزنهاور یو پروګرام طرح کړ چې هغه پروګرام په نامه د اټومونه د سولې لپاره اټومز فور پیس. هغه اوس هم د نړیوال اټومي انرژي اژانس د په اصطلاح لوګو کې اټوم فور پیس ده. نو دغه اټومز فور پیس په ترڅ کې زه د ډیرو هیوادونو سره د نړیوال اټومي انرژي اژانس په چوکاټ کې تخنیکی مرستې وکړلې چې د هغو ډلې څخه یو افغانستان و. حتی ایران ته د ایران تر ټولو زوړ هستوي ریسرچ ریاکټور چې اوس هم په تهران کې ده هغه هم د امریکا په پیسو جوړ شوی، همدغه د اټومز فور پیس د پروګرام په ترڅ کې. نو افغانستان کې هم دغسې یو اداره جوړوه